چې الک چې تور سي ښه ښکارېږي او جنۍ نه غلط بالکل غلط اصلي داسې ده وای الک چې تور سي بد ښکارېږي جنۍ چې تور سي دنیا دې ورانه وینه اوهو هاي نو مونږ به جاب کوو د بیرونه سودا به واخلو د بیرون کار به هم کوو د کور کار به هم کوو نو تاسو چې کوئ ها ټوله ورځ ناسته ټیک ټاک کې ګوره 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 او مزې اخله او آخر کې خدای ملاس مات که چې مونږ ته یو دانه لایک هم نه راځي تاسو نه خلک وایي چې جنکیان نور کار نه لري بس ټوله ورځ میک اپ تپه مونږ خو په دا یو لپسیرین وهلو باندې داسې بیزار سولو ولې دغه دي سترګې نو مړه داسې ځای کې څوک فیشن او میک اپ نسي کولی پوس ولې جمعه مبارک شه تاسو ټول به کورو کې قرار ناست خوندونه به اخلئ که نه رخصت یاستئ ټول نو فکر ونه کوئ چې تنها تاسو وخوړو زه پاتې سولمه ښه اوس د ما هم 2 ساعته بعد رخصتي شروع کیږي او بیا 2 ورځې چټي یمه دنیا په بل مخ اړو که تاسو ته څوک ووایي چې د خپل ژبه پرېږده د بله ژبه کې خبره وکړه نو څه به ووایې تاسو دغسې ما ته هم ځینې کسان کامنټس کې پرېږدي چې پښتو څه رقم ژبه ده پښتو مه وایه فارسي ووایه زه نه غواړم چې د قوم منځ کې جنګ واچومه مګم دا یوه خبره غواړم وکړمه چې مونږ اول انسان یاستو بیا افغان یاستو بیا ورپسې پښتو تاجک هر شی چې بیا ورپسې ده که نه اول انسانیت مهم ده سړی باید دا خبره هیڅ وختونه کې ټول قومونه د راتلو ته انتظار کوم څو پورې به دا د ګوتې شمار کوم هر ځل دید بار له منځه وړی دی څنګه به په تا باندې وار کوم ته به هم چاته د خپل زړه ورکې ډارېږه مه زه د تا نه د ستا زړه نه غواړم په جرمني کې حکومت د دې باره کې سوچ کوي چې هغه کسان چې تقریبا مړه وي لکه په بیډ کې پراته وي هیڅ شی په خپله نسي کولی ساه نسي اخیستی ډوډۍ نسي خوړلی هر شی په ماشین باندې کېږي نو د داسې کس زړه ارګان سره واخلي زړه ګرده یو نه بل شی او دا یو بل مریض ته ورکړي چې هغه ضرورت یې ولري او 100% چانس د جوړېدلو وي نو دا حالت په هر چا راتلی سي که په تا باندې خدای نخواسته دا حالت راسي نو ته به څه وکړې د خپل زړه به بل چاته ورکړې او که نه چې وهې ګوتې یا جانان په پې کې باندې بل بکې اورونه ته د ډېرو په زړګي باندې دومره قیمتي زه راغلی یم دلته چې ځان ته یو د آرایش میز واخلمه او دومره قیمتي ده دلته څه وکړم مسافري ژوند ده په دې مسافري ژوند کې څوک داسې ګران شیان نسي اخیستی ظالمانو زه تاسو ته پنجابۍ ښکارم چې ما ته وایي کله بازار ته چې لاړلې ځان ته یو بوجۍ دال راواخله پښتانه دال نه خوري ښه پنجابیان دال خوري او بله خبره دویم خبره دا څوک چې بل چاته دال خور وایي خپل په کور کې ښه ډېر دال لري او بل زه دال نه خورم زه لوبیا خورم تا به حال کسی برات گفته که تو چقدر مقبول هستی؟ نه نگفته خب می بودی که می گفتی